د عامه روغتیا وزارت د 25 ټنو له نیټې تیر او بې کیفیته خوراکي توکو د له منځه وړلو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت د چاپیریال روغتیا ریاست له لوري د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه د 8 اونیو په ترڅ کې 25 ټنه له نیټې تیر بې کیفیته خوراکي توکي راټول او له منځه یوړل شول. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د عامه روغتیا وزارت د لومړنیو روغتیايي خدمتونو رئیس ډاکټر ذبیح الله عریس ویلي د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړې توګه د عامه روغتیا وزارت دنده لري چې د خلکو روغتیا ته پاملرنه وکړي او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره کړي چې په همدې موخه د چاپیریال روغتیا ریاست کنټرول ټیم وکولای شول د 6 تر 8 اونیو په ترڅ کې 25 ټنه له نیټې تیر او بې کیفیته خوراکي توکي راټول او له منځه یوسي. د افغانستان اسلامي امارت او په خاص ډول د عامه روغتیا وزارت له اولویتونو څخه یو د خلکو د روغتیا ډاډمنول دي. د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت لري ترڅو د دوا او د غذا د کنټرول په برخه کې هم خپل نظارت جاري وساتي. د خوړو د کنټرول د برخې کوم امریت چې هغه د 6 څخه د 9 اونیو په جریان کې د کابل د مختلفو ناحیو څخه نظارت ترسره کړی او د دې نظارت په جریان کې تقریبا د 25 ټنه په شاوخوا حدودو کې هغه غذایي مواد چې د تاریخ څخه تیر وو او یا کیفیت خراب وو هغه راټول کړي دي او نن موږ د رسنیو په وړاندې د حذر کوو او له منځه وړو. په دې موادو کې غیر الکولي مشروبات لکه انرژي او پیپسي او مختلف جوس او دا شیان، د ماشومانو خوراکي توکي، بسکیټ، کیک او مختلف نوع مواد شامل دي. ډاکټر حارث زیاته کړه د عامه روغتیا وزارت د چاپیریال روغتیا ریاست پلټنې ټیمونه توانېدلي چې د کابل ښار د بېلابېلو سیمو څخه له 90 تر 95 سلنه نظارت او پلټنه ترسره کړي چې دغه لړۍ به د خوراکي توکو د کیفیت ښه والي او د خلکو د روغتیا په موخه په راتلونکي کې هم په مرکز کابل او د هیواد په ولایتونو کې دوام ولري. دا نظارتي ټیمونه وخت په وخت د کابل مختلفو ناحیو کې ګرځي او تقریبا د کابل په سطحه باندې دوی د 90 څخه تر 95% پورې خپل نظارت ترسره کړی. په راتلونکي کې هم د عامه روغتیا وزارت ژمن ده چې خپل دې نظارت ته دوام ورکړي او ترڅو د غذا کیفیت ډاډمن شي. د یادونې وړ ده په راټولو شویو خوراکي توکو کې بسکټ، غوړي، کانسر، کیک، اچار، غیر الکولي مشروبات او یوه اندازه نور له نیټې تیر بې کیفیته خوراکي توکي شامل وو چې ټاکل شوې سیمې ته انتقال او له منځه وړل شوي دي.